Mr. Joker. دا ما خپل ماسټر په خوب کې دا خلک په ویښه نشي لیدی تا په خوب کې ولیدو مړ کولو کوشش مې وکړو خو هی از لایک ا توره تیاره ودې کتل توره بلا ده ودې کتل یا لږ ما ډیل ورکړو نو د څه خبره وکړه جوکر راشه دلته کښېنه دا جرت چې تا خوب کې زه مړ کولم ماسټر رښتیا لګي ماسټر پلیز دا په رښتیا کې لګي ایکټینګ کوه خدای نیکبخته زه دې مړ کړم دا کم حسابونه ما نه واپس اخلي دا کم حسابونه ایز شبیر لګیا ہے کہ ایز ماسٹر لګیا ہے ماسٹر ماسٹر ما که تاسو سره څه زیاتې کړي بخښنه غواړم یار خدای ورته وګوره دا څه ګوره د تا کار نه وکړ او زما د دوه ورځو نقصان چټیانې زما پلار کړي دي چټیانې تا کړي سبزیانې تا وړي دي یار هر څه تا کړي دي خدای ته وګوره ماسټر اوکې زه پوه شوم دا کم حسابونه ما نه دغه بدل اخلي رښتیا لګي کېنه ښه ماته دا ووایئ تاسو سیاسي جوکر یې که غیر سیاسي جوکر یې سیاست کې د جوکر ضرورت نشته دا چې څومره سیاسي خلک دي دا جوکران دي دا چې اسمبلی کې تاسو وګورئ اسمبلی کې داسې جوکران داسې جوکران دي داسې جوک وایي چې هم د بېروزګاري ختمولو دپاره دا وکړل موږ د روزګار دپاره دونه روزګار پیدا کړل اربونه کربونه روپۍ رالل هسپتالونه جوړ شول روډونه جوړ شول خو حقیقت کې زموږ هغونه غټ جوکر څوک دی خلکو له دوکې ورکوي بس نیکسټ کوېسچن پلیز ښه جي دا راته وایئ چې فاینانشلی تاسو اسټابلش جوکر یې که نه غریب یې پور یې دوه قسمه جوکر دي دوه غریب جوکر مالداره جوکر یتیم جوکر غریب جوکر اور یتیم جوکر زه پوهه نه شم بل سوال کوئ دې سوال نه پرېږده نه د دې جواب خو به راکوئ دا یتیم دی او یتیم هم نه دی د پلار ذهن چپ خبردار که یتیم دې ځان ته وایي نیکسټ کوېسچن پلیز زه دواړه یم زه غریب هم یم او یتیم هم یم د جوکر خو امیر نشي کېدی که هغه امیر او هغه چا سره جوکري هم وکړي که نه نو د هغه خبره خلک سیریس اخلي او زه چې سیریس خبرم کوم صحیح خبرم کوم نو خلک وایي زمانه رکشه دی مخ ته دې وګوره ته خو یو جوکر یې د جوکر خبرو کې څه ته ماته دا ووایه مختلف ځایونو کې ته شوز کې دومره غټ شوز کې او بیا چې کوم ځایونو ته تاسو ځئ د هغې مخکې پبلیسټي وشي نو خلک ډېر په تمه وي چېرې دلته به چې دی د زبردست پنډال به لګي دلته به د سرکس پوره ټینټس به لګي او دلته به رنګ کې چې دی بیا جوکر وي نو تاسو ته خو به ډېرې زیاتې پیسې ملاویږي د دې هر څه مایند ماسټر زه یم دا هر څه زه مینج کوم د دې کار صرف خپل کار خلک خندول او هغې انټرټین کول دی دا ټیلنټ ما نه تپوس کوئ دا ټیلنټ خو د هغه دی که نه ته خو په خپله جوکر نشي جوړېدی میډم ټیلنټ جوړولو والا زه یم یو نو ایکسکیوز می سر چې یو انسان کې ټیلنټ نه کنه نو ته په خپل دا ستا سرکش کې کار خاموش صرف زه کوم چپ په دې سله غوسې کې تا نه کوېسچن سله کوي زه راغلی ما نه کوه ښه نو یو ناٹ امپورټنټ کنه زموږ لپاره خو ته امپورټنټ نه خبره ده تاسو سوچ چې دا دونو پنډالو لګي او دونو خلک راجمع شي زه ودرېدی شم که نه بالکل ماسټر او can I give answer بالکل ته دې نه مه یېرېږه دې نه زه نه یېرېږم خو دې رښتیا کې ډزې کوي وال کوي که نه نو دې اوس خو کرکټر بچې 10 بجې به پروګرام ختمیږي نو ما دا وایي چې کله هغه پنډالو لګي د بار ملکونو کې هالیوډ کې امریکا کې یورپ کې چې کله جوکر راشي نو د هغې ډېر شان و شوکت وي عزت وي
او هغې باندې ډېر خلک خرچې کوي، عزت احترام ډېر مینې سره راغواړي. خو ایکچولي دا چارلی چپلن څوک و؟ He was kind of a joker. دا چې څونه تھری سټوجز کې هغه چې درې کرکټرز و هغه څوک و؟ They are kind of jokers. هغه هم داسې جوکرز وو، خو د هغې معاشره کې یو رسپیکټ و عزت و. دلته چې څوک داسې کوي، ما یو ځل پېښور کې شو مې کوله او زه جوکر هم پکې، زه چې رالم خلکو ډېر زیات کلیپینګ وکړو، ډېر زیات کلیپینګ وکړو، زه ډېر زیات خوشحاله شوم. او ماسټر د هغه شو دپاره ډېرې پیسې اخیستې وې چې کله زه داسې ودرېدم، ما چې کله خپل پرفارمنس شروع کړو هغه ځای نه یو کس پاڅېدو، یو کاڼی راننوتله، د هغې په لاس کې کاڼی راغی، هغه داسې زه په کاڼي وویشتم، زما دا ځای لګېدلی و، یوه سترګه مې وخرابه شوه. خو ما خپل پرفارمنس پوره کړو، خپل پرفارمنس مې پوره کړو. زه چې کله رالم خلکو داسې کلیپینګ وکړو چې هلکه دا څومره زبردست جوکر دی، څومره زبردست پرفارمنس راکړو چې رښتیا کې وینې راغلي دي. زما هغه رښتیا وینه، زه ډېر زیات جوبل شوی وم، زما ډېر زیات دردونه کېدل، خو ماسټر ماته وایي چې یو هیو ټو کمپلیټ یور پرفارمنس. دلته د خلکو هېڅ عزت نشته. دا ډېر غټ میسج تاسو دپاره دی زموږ چې کم کتونکي دي. یقینا زموږ په معاشره کې موږ دومره منافقان یو، زموږ میوزیک ډېر زیات خوښي، خو میوزیک والو سره زموږ مینه نه. موږ وایي دا خو ډمان دي، دا خو میراثیان دي. موږ چې چېرته واورو چې یاره چېرته د محفل موسیقي ده نو ځان ور رسو، دیوالونو نه چې دی وردانګو ټنټونه شته و ځان هغه ځي ته رسو. خو چې کله د هغوی د عزت وخت راشي نو موږ وایو نه دا خو ډمان دي. منافقت دا خبره ده. که د جوکرز خبره څنګه هغه وکړله چې ما پرفارمنس کولو او هغه پرفارمنس د کتونکو دپاره او چا زه په کاڼي وویشتم، زه جوبل شوم، خلک زمونږ کې دا یو ډېر غټ فیکټ او یو ډېر غټ ډیفیکټ دی بلکې چې مونږ تکلیف کې د بل په تکلیف کې ډېر خوشحالیږو. 14 اګست کې چې مونږ په ګاډو کې راوځو نو مونږ د نورو په ګاډو ته پټاخې غورځولو، په دیوالونو باندې سپریز کول، ګند غورځول، دا زموږ د خوشحالۍ اظهار دی. مونږ چې کله پروټیسټ کوو نو مونږ پردو ګاډو ته اورونه واچو، پردي دکانونه مات کو، شیشې ماتې کو، دا نه ګورو چا سره فیملی ده، د هغه ګاډو باندې چې دی اټیک وکړو. دا مونږ خلک یو. زه صرف او صرف د خپل پاکستان د خلکو خبره کوم، زه د دنیا د خلکو خبره نه کوم. زه چې دی چې زه داسې حالات وینم زه ډېره خفه شم چې مونږ ذهني طور باندې زمونږ شعور زمونږ سوچ خو اډو ګرو نه کړو. جوکر خو دا نه دی، جوکر خو مونږ یو. مونږ یو څه پریټنډ کوو څه. کوم خلک چې مونږ خوشحالۍ مونږ هم هغوی ته نقصان رسو. نو ځکه بیا مونږ سره په معاشره کې د هغه خلکو زیاتې شي چې کم مونږ ته نقصان را رسوي. میډم په دې ملک کې د فن او د فنکار هیڅ عزت نشته. بالکل عزت ته هغه سړي دی چا سره پاور دی، هغه که امریکا ده او که زما په شان عام سړی وي. تاسو یوې خبرې سره زه چې دی کیدی شي دنیاوي لحاظ سره به تاسو دا خبره صحیح کوئ، خو د دې کور والا هم د دې په خبرو سره اتفاق نه کوي. کور نه بار بالکل صحیح ده، ځکه چې د دوی خبرې ډېرې نیګیټیو دي. ډېرې نیګیټیو دا راته ووایي تور دغه نیګیټیو دی، زړه نه بهر نه. ماسټر دی زما پخوا به کیمرې کې نیګیټیوز نه راتلل، دا دغه دی د دې پکچر کله هم نه کلیر کیږي، صرف یو بنن ښه. مسټر جوکر یو هیپیلی ښکلی شانتې بریک واخلئ، زه غواړم چې هیپیلی یو مزیدار. Okay, let's come with me guys. We are going on a break.
مارګریټ بس دی که نه دا پرفارمنس اوس پرېږدئ بس بس دی ستړی شو که نه تاسو څه کوئ لږ خو هغه ته دمې وخت ورکوه ځه کښېنه ځه ګورې تاسو دلته پریکټس مه کوئ پلیز دا زما د انټرویو ټایم دی چې بیا دا لاړ شي بیا تاسو پریکټس ډېر مست دی چې لږ پریکټس نه پرېږدم دی بهر راوځي دا لښته به کېدي چې ما سره خبرې کوي ماسټر نو سوري دس از مای سټیک پلیز ماسټر ماسټر زه وایم چې دا یوازې ته ولې نه راتلې ماسټر ما چېرته هم نه پرېږدي ماسټر وایي که ته یوازې چېرته لاړې ته بیا وتښتې او په تا باندې مې ډېر محنت کړی دی په تا مې ډېر روپۍ لګولي ته انسان یې څه ځناور نه یې چې هغه په تا پیسې لګولي دي او ته چې دی دا کارونه دا حرکتونه ته دا ستا خپل ټیلنټ دی ته موږ کې فوټ ما اچوه پلیز هغه خپل روم نه کوېسچن دی کوه هغه انسان دی هغه پوټ ځناور ما نه دی اچوه زه ستاسو ښځه خو نه یم. اپ پوټ ما اچوه ښه دا راته ووایې چې د یو شو تاسو ته څومره پیسې ملاویږي دا چې کومه شو کوي ته نو دا ته څومره پیسې دومره پیسې نه وي دومره پیسې نه وي بس ماسټر فریم خرابېږي نه څنګه پیسې نه وي دومره په زرګاو خلک ایټ ټایم چې دی هغه راځي په یو وخت کې دونه غټ ټیم دی را سره ته پرېږده که نه چې هغه ماله جواب راکړي نه نه دا زما دومره غټ ټیم دی پوره اتیان موږ سره او زمري موږ سره د هغې خوراک دومره غټ ټیم او دا جوړول دا څه ګپ دی دې کې بلا پیسې لګي خو موږ له هغه عمره پیسې نه میلاویږي ښه تا ته څومره پیسې درکوي ماسټر ډېرې پیسې ګټي ماسټر سره ډېرې پیسې وي ماسټر سره دونه زیاتې پیسې راشي د یو سرکس نه ماسټر ډېرې پیسې وګټي ماسټر صرف دونه پیسې راکړي چې زما د کور اوړه وشي زما د مور دوایانې راشي ماسټر ماله دونه پیسې راکړي او نور پیسې ټول ماسټر ځان سره ږدي ماله نه راکړي ماسټر پیسې ماله نه راکړي ازاري ته د خدای یاره نشته په تا کې ماسټر ما ته وایي دونه پیسې به زه تاله درکړم چې ژوندی پاتې بس ما ماسټر ته یو ځل ورځ ووایي ما ماسټر زما بوټان شلیدلي دي نوي بوټان راله واخله ماسټر ووایي نه په دې باندې ډېرې پیسې لګي په دې باندې خرچه کېږي زه تاله ولې پیسې درکړم دا خو سم فرعون دی ته خو انسان نه یې تا کې او دې اس کې هېڅ فرق نشته اس تا نه زیات ګران دی او ته ډېر ارزان یې بس چپ خبردار فضول خبره نه خبردار چپ ماسټر ماسټر نه نه ماسټر نه ماسټر ماله ډېرې پیسې راکوي ماسټر ماله ډېرې پیسې راکوي ماسټر ماله دونه ډېرې پیسې راکوي ما سره خپل ګاډی شته دی زما سره خپل کور شته دی او زما مور بیماره هم نه ده او زه بلکل ټیک ټاک یم زه د ماسټر ډېر زیات شکرګزار یم ماسټر ستا ډېر زیات شکرګزار یم ستا ډېرې پیسې راکوي ما ته دا ووایه دا چې ته هر څه وایې دا خو دروغ وایې ته ما ته پته لګي ستا په دې فیس باندې دومره کلرز دي او برایټ کلرز دي د خوشحالۍ کلرز دي ستا خپله اصل چهره څه ده زما اصل مخ دا زما صحت دی دا زما ماوالي سره زما ماسټر سره دونه ښایسته خبرې وکړې تا ما دپاره خبره وکړه تا ما دپاره ماسټر ته وویل چې ته دې باندې ظلم ولې کې اصل کې زم دننه داسې زه په چا باندې ظلم نشم برداشت کولی زما اصل فیس د دې رنګونو په شا ستا بچي ته په دې کلرز کې چې کله ویني څه وایي هغه بابا جوکر او بیا چې زه کله کور ته لاړ شم زما په مخ باندې دونه رنګونه چې زه مخ وینځم بیا هم رنګونه پاتې د سور رنګ پکې ډېر زیات پاتې شي ځکه چې د سور رنګ زما په وجود کې
بیا زه ماشومانو سره لوبې کوم د هغوی سره هوم ورک کوم هغوی سره کښېنم هغوی سره پاسم هغوی سره بیا هغوی ما ته وایي پاپا نن پرفارمنس وکړه یو پرفارمنس وکړو چې کم پرفارمنس تا په سرکس کې وکړو نن پرفارمنس دلته وکړو زه هغوی سره وایم بچې هغه زما پروفیشن دلته زه جوکر نه یم ستاسو پلار یم دا زما ماسټر ډېر ښه انسان دی دا زما د بچو ډېر زیات خیال ساتي او ما ته وایي چې ستا دې 3 بچو کې 2 بچي چې کم دي بلکل ستا په نقش قدم باندې روان دي او دې نه زه جوکر جوړوم نو زه وایم وای ناټ ماسټر تا زما هر څه اخیستي دي د ماشومانو مستا شو Never. خاماته دا وایا ستا په ژوند ډېر فلمونه جوړ شوي هغې کې داسې فلمونه هم دي چې خلک خندوي او ډېر داسې دي چې خلک ویروي ستا ژوند یو فلم جوړ شوی دی بس زما ژوند یو فلم دی او په ما باندې ریسنټلی په هالیوډ کې مووي جوړه شوې ده جوکر هغه فلم کې پته لګي چې زه خو چا اډاپټ کړی او زما په جوک باندې څوک اړو خندا نه کوي او زه یې داسې ښودلی یم چې لکه آی ایم زه چې د دې معاشرې اړو کس نه یم د دې معاشرې زه اړو حصه نه یم ما سره څوک مینه نه کوي ما سره څوک محبت نه کوي هغه مووي کې یو پارټ و که ستاسو اجازت وي زه تاسو ته وښیم زه پوړو نه داسې کوزېږم پوړو نه داسې کوزېږم داسې دا زما سټپس دي داسې زه ډانس کوم هلته 5-6 هلکان ولاړ دي او ما نه کلون جوړ دی زه داسې لاندې راکوزېږم زه په سپیډ کې یم نو ډاس زما په مخ باندې ای ګزار وکړي جوکر یم زما دا ژوند بالکل ټیک یو فلم دی په دې فلم کې زما د ماسټر ډېر زیات کردار دی زما ماسټر مای ماسټر تا ته څه ریګریټس نه فیل کیږي زه فیلینګ نه لرم کمې ورځ چې زما په زړه کې فیلینګز رالل بیا دا سرکس بند دا جوکر بند د ده د کور خرچه بند هر څه بند او دا جوکر نه دی د ده دا ماشومان به بیا په روډ باندې خیرونه غواړي نه ماسټر زه به ستا هره خبره منم چې ته ما ته څنګه وایې زه هغه شانتې کوم ماسټر راځه کښېنه Next question, please. ته ولې خپې ته ولې جاړې ته خو جوکر نه ته خو نارمل انسان یې ستا ژوند کې خو ډېر خوشحالیانې دي ستا ماشومان دي ستا بچي دي ستا کور دی ستا جاب دی تا سره هر څه شته دي ته ولې جاړې جاړې خو هغه چې چا سره د خوراک درک نه لګي چا سره د روټۍ درک نه لګي د چا ماشومان سکول ته ځي ستا ماشومان سکول ته ځي که نه ستا ماشومان کالج ته ځي که نه ستا کور کې وخه پخي وریجې پخېږي ستا کور کې زما بچي پوره یو میاشت انتظار کوي چې زموږ کور کې کله وخه پخېږي هغې انتظار کوي او 3 میاشتو نه وخه جوړه نه شوه ځکه چې زما ښځه بیماره وه
د وخې والا پیسې چې کمې دي هغه زما د ښځې دوایانو باندې ولګېدې ماسټر ته ما وویل ماسټر زما له څه لږ اډوانس راکړه زما بچي ماته وایي بابا زموږ کور کې واښه به کله پخېږي زه وایم زما زه دا واښه پرېږدم دا وجود نه دا ښه دا راته ووایه نیکسټ کوېسچن دا دی ستا په فیس باندې دا کلر څوک لګوي زه پخپله لګوم اوس خو ما د دون عادت شوی دی چې ما ته پته لګي چې کم کلر په کم وخت کې لګي دا وایټ کلر چې ګورې دا وایټ کلر زما اوریجنل کلر دی زما ریل کلر دا وایټ دی دا وایټ په شا باندې چې څونه کلرز دي هغه فیک دي دا وایټ بالکل ټیک دی ځکه ما ته داسې لګي چې یو ورځ به زه پرفارمنس کوم به مړ شي او دا ریډ کلر زما د وینې کلر زما وجود کې وینه نشته خو دا زه کله وم چې دا کلر ما ته احساس راکوي چې ستا ماشومان په کور کې دي او هر قسمه پرفارمنس چې ماسټر وایي ته به کوې نو زه بیا زمرو سره ځناورو سره داسې ودرېږم پرفارمنس کوم دا کلر زه پخپله لګوم ډېر خلک تا خوښوي ماشومان هغه چې کوم داسې یي که نه چې هغوی د دنیا په چالاکیانو نه پوهېږي هغوی خو ته ډېر خوښوي تا خوښوي که نه ما هغه خلک خوښوي چې کم ډېر زیات خفه وي کم ستا غوندې د هغه زړه ډېر زیات نرم وي ستا غوندې د هغې په زړه کې ډېر زیات مینه وي خلکو دپاره او هغه په دې خبره باندې عمل کوي چې لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو هغه خلک ډېر زیات خوشحالېږي او ماسټر غوندې خلک چېرې هم نه خوشحالېږي زما ماسټر ما نه چېرې هم نه خوشحالېږي ماسټر ما ته وایي ته خپل پرفارمنس کې لږ نور ویټ پیدا کړه زه ماسټر ته وایم یس ماسټر I will do it. I will make the orange shirt. Yes, my master. I love you. You are so good, my master. Gora madam. Hey, my master, I love you. I love you too. I love you, my master. You are the man in the history. Yes. Madam, دته ځکه وایم چې امپروو وکړه چې ولې د مقابلې دور دی Yes. ماسټر ما ته وایي دا چې لاندې څونه خلک ناست دي دا ټول جوکران دي ستا په دیو سره کمه مقابله دي جوکران به ته خاندې نو زه ماسټر ته مې ماسټر ما سره سکرپټ نشته ماسټر پلیز ماسټر ما ته وایي دا ستا ذمواري ده دا زما ذمواري نه ده چې تا له دا پیمنټ کوم ماسټر you are great my master I will kill you inshallah I'm sorry, master. I'm sorry. شی ډېر زیات جذباتي شوی و بخښنه غواړم ځکه ما پکې ښه دا راته ووایه چې مختلف ځایونو کې چېرته پارټیز وي ماشومان parties my master arranging parties برډے پارټیز وي یا داسې د واده ښادۍ یا چې څه هم وي داسې وایي کې سپیشلی تاسو راغواړي چې تاسو خلک وخندوئ پرفارمنس تاسې وکړئ هغې کې خلک بیا تاسو پورې خنداګانې کوي تنګول هم کوي آیا د دې پروفیشن نه ستا زړه نه تورېږي چې په تندرې لګوه دا څه بل څه کار شروع بیا خوري به څه چې کومه ورځ باندې د زړه تور شو هر څه فنش ختم بل جوکر performance چپ o zaman نمبر دے بچے دا راته ووایه دوله زما طرف نه ورکه سپی نه یریږي انسان نه یریږي سپی نه یریږي الله نه یریږي انسانانو نه یریږي ماسټر
جی کله ستاسو په خپل هم ډیسایډ کوئ چې جواب یاره ورکړم زه پارټیانو والا بالکل چې تاسو په خپله ډیسایډ کوئ چې دې پارټي ته ځم نه نو ځم نو 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 دا زما وي دا د هر څه ماسټر ډیلینګ ماسټر کوي پیسې ماسټر اخلي ایڈوانس ماسټر اخلي صرف ما ته آرډر کوي چې پلانکی سکول کې پلانکی ځای کې پلانکی مسز خان کور کې جانداد خان کور کې د برکلی خان کور کې پلانکی ځای کې ستا پرفارمنس دی او ته به ځې زلته چې کله داسې لاړ شم ماجبین زه چې کله داسې لاړ شم زما سره بیګ وي او ما څه تیاری نه کړي هغې زما ډېر عزت کوي او چې کله ځان نه جوکر جوړ کړم د هغو منځ کې راشم د خلکو په لاس کې زما د ماسټر په شان کې داسې د لرګۍ نه مې ډېره زیاته یاره پیدا کېږي او څوک په ما داسې چای ګزار کی څوک وایي چې د دې پوزې ته وګوره څوک وایي د سترګو ته وګوره رنګ ته وګوره دا څه بکواس دی مړه دا څه پرفارمنس وي دا لا ته ځان ته څه مړه ځان مې د کلکوله خان جوړ کړی دی هلته یو ورځ د برکلي خان وي د سپی بار کې د سپي د کور نه بار شي ماسټر خپلې پیسې پوره اخلي او ما ته بیا ماسټر وایي چې ستا پرفارمنس ټیک نه و خلک خفه شوي وو نو پیسې نه دي میلاو شوي ماسټر ته پیسې میلاوېږي ماسټر به دا پیسې ټولې په دوايانو باندې په ځان لګوي ګړکپ دی هر سړی ګړکپ دی نن ډېر هر سړی ګړکپ دی خاموش 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 دماغ میډم دا پروګرام ختم شو او کنه جی مونږ یو ورشان خاموش جی دماغ لو د مینه واپس راځو سو کوېسچنز ما سره دي دای په حق لا کوینه د پوس کو ما خدا ویل چې نن به مونږ کلاون ډیر بو خندای خو نن خداغه د ژوند یو داسې اړخ را مخامخ شو چې مونږ د خندا په ځای وجړولو بریک اخلو خاموش बस चुप मास्टर 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 मां परफॉर्मेंस वर्क बोलो जो मरनूम नो मास्टर बाहर तरफ गिरा मारो बोलो मास्टर 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 माय मास्टर 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 जी नन موږ سره دلته په سټوډیو کې موجود دی مستر کلاون یا مستر جوکر چې هغه تاسو خندوي تاسو خوشحالوي او یقینا نن د هغوی د ژوند داسې تکلیف والا یو اړخ موږ ولیدو چې واقعي ده د دوی ژوند څنګه تېرېږي د دوی خپل فیملی سره وخت څنګه تېرېږي د دوی مجبوریانې څه دي موږ دوی خپلو خوشحالیانو دپاره راوړو خو بیا موږ د دوی قدر نشو کولی نو زما په خیال کې انسان نه چې انسانیت وباسي نو بیا هغه بس مخلوق پاتې شي اشرف المخلوقات ورته بیا تاسو نشئ ویلی نو صرف مخلوق خو ډېر زیات دی نو چې فیلینګز انسانیت مینه محبت د بل سړي احترام عزت نه وي نو صرف مخلوق پاتې کېدل خو څه کمال نه دی ښه دا لته ووایئ اختر شوقدر خوشحالیانې مو کوي نو یقینا کور والا خو به ډېر خوشحاله وي بچي به ستاسو ډېر خوشحاله وي چې اوس به موږ سره بابا چې دی موږ سره به په کور کې وي موږ به د اختر خوشحالیانې کوو او موږ به چې دی چکر له ځو ښه پخلي به کوو
زما بچي به ډېر زیات خوشحالي کله اختر راشي زما بچي ډېر زیات خوشحالېږي ډېر زیات زما د ماسټر بچي هم ډېر زیات خوشحالېږي ځکه چې ماسټر بچي ماسټر سره مري ته ټوات ته داسې سوات ته کالام ته لاړ شي زما بچي هم دغه ایکسپیکټیشن کوي چې بابا بس کور ته راشي او موږ سره به بار ته لاړ شو موږ بیا داسې چیل وکړو داسې به ځای ته لاړ شو داسې به لاړ شو خو ما سره ټایم دی ما سره بالکل ټایم دی چې زما ماشومانو ټایم ورکړم زما چې مختلف هوټلو کې اختر خو چھوټي وي که نه مختلف هوټلو کې غټ غټ پلازو کې غټ غټ سنټرو کې زما بوکینګ وي چې هلته به ته پرفارمنس ورکړې 3 ورځې اختر د 3 ورځې اختر نه بعد او بیا هغې نه بعد ستا دا پرفارمنس چې کم دی د دې دونه به پیسې تا ته میلاویږي 1,000 روپۍ پر ډے زه ډېر زیات بیزي یم ډېر زیات بیزي ماسټر زه ډېر زیات بیزي یم بیزي نو تاسو ته دا نه ده پکار چې د دوی فیملی دا د دوی کور واله دي هغوی له ټایم ورکول په داسې اهم موقع باندې نو که دا کارونه کړي نو د دې فیملي به د لوږې نه مړ شي نو دا د ښېګړې دپاره کوم او زما بچي محسوس هم نه کوي زما بچي وایي بابا موږ ته پته ده چې ته کور ته نشي راتلی ته لاړ شه خیر د کار وکړه د هغوی دا وخت واپس نشي راتلی که نه راتلی زما ښځه بیا ما ته کار وکړي ما ته وایي ته به کور ته کله راځې زه ورته وایم زما یو 2-3 پرفارمنسز پاتې دي د شپې 11 بجې راځم او چې زه کله شپې 11 بجې کور ته راشم زما واړه واړه ماشومان دی زه هغو ته داسې ګورم چې هغه دی په انتظار It's life. No, this is not life. This is because of my master, my black babu master. ګوره ژوند کې دا ورځې دومره اهم وي په دې ورځ باندې تاسو سره فیملی سره پاتې کېدل ډېر زیات ضروري وي ډېر زیات ضروري وي خو خلکو دپاره زه خو جوکر یم زه خو انسان یم زه خو بقول ماسټر زه خو زناور یم زه یو غلام یم او د غلامانو به څه ژوند وي کله دې ژوند کې مینه کړې ده خپل کار سره مینه بس ضرور به دې کړې انسان بغیر مینې نه نشي پاتې کېدی ژوند کې مینه ډېره ضروري ده ووایه که نه ما چې چا سره مینه کړې وه هغه ماته ووایي چې ته یو جوکر یې او جوکر سره څوک واده کوي جوکر خو د صرف د خلکو په مخ باندې د پیسو په لاره خنداګانې تقسیموي خو ولې دا یو پروفیشن دی او دا یو ډېر کار خیر دی د چا په چهره باندې یا د چا په څېره باندې خندا راوستل خو ډېر ګران کار دی دغه خبره زه ډېر ټایم نه کوم خو زما په خبره باندې څوک یقین نه کوي او همیشه ما داسې ټریټ کوي چې زه رښتیا کې جوکر یم نو ما هم دا خبره ومنله ذهن کې مې وساتله چې یس زه یو جوکر یم او زه به جوکر یم او زه به جوکر یم زه چې هر څه وکړم زما ټریټمنټ داسې وي چې زه جوکر یم ته چې هر وخت خاندې او دا فیک خندا کې مصنوعي خندا کې دا ولې کې خلک دوکه شي خلک دوکه کوم که ما چېرته جړا فریاد او زما په سترګو کې اوښکې راتلل شروع شوې نو زه به کمزوره شم او خلک به زما د کمزورۍ نه فایده وچتوي زه نه غواړم چې زه کمزوره شم زما بچي دی زما کور دی زه نه غواړم چې زما دا سترګې خلک وګوري او دا خبره کوي چې دا سړی خو ډېر معذوبه دی دا سړی خو ډېر کمزوره دی آی ډونټ وانټ دیس زه ځکه خاندم خوشحالېږم جاړې کله جاړې باران کې جاړم چې کله باران ډېر زیات شي باران ورېږي چې کله باران ورېږي زه هغه ټایم کې جاړم چې زما د اوښکې څوک ونه ګوري زما ماسټر هم د اوښکې ونه ګوري او زما بچي هم د اوښکې ونه ګوري That's why I am crying in the rain. باران کې زه جاړم ستا
ستا خپل خپلوان ستا په باره کې څه تاثرات لري څه فیلینګز لري ماسټر ووایم ووایه خو دا هم ووایه چې زه صرف باتروم کې جاړم بس ته ماسټر باتروم کې جاړې خاموش جواب ورکړه زما خپل خپلوان زما خپل خپلوانو 3 وروڼه وو 2 خویندې وو ماماګانو تروریانې وو خو بس هغه چې کله زه دې پروفیشن ته رالم هغې نه بعد هغې ټولو ته لږ ختم کو زما خویندې دا خبره کوي چې لالا موږ سره به تعلق نه ساتې ځکه چې زموږ کور والا چې کوم دي په دې خبره باندې ډېر سخت خفه کېږي هغې تعلق ختم کو زما وروڼه دا وایي یاره چې پلیز موږ تا دپاره مړ یو نو ځکه چې زه یو جوکر یم ټول تعلقات ما سره خلکو ختم کړي دي دا خبره کنټینیو کوو په دې باندې چې زموږ د کور د حالاتو نه زموږ د پریشانیانو نه زموږ د ضروریاتو نه خو زموږ خپل خپلوان ځان نه خبروي خو زموږ په پروفیشنز باندې همیشه له دا ګوته اوچتئ چې چاته دا ونه وایي چې ته زما خپل یې بریک اخلو جي راځو واپس ماسټر بریک واخ चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात मिस्टर जोकर यस मास्टर गाना खत्म ओ मास्टर मां परफॉर्मेंस खपलो को یہی زبردست پرفارمنس ہو زبردست داسې ښه لګي که نه چې خاندې هر وخت خاندم په مخ باندې مسکا وي میډم زموږ ټایم ختم شو اوس مونږ ځو چېرته ځو ماسټر ډېر کمټمنټس دي بلا شوګانې دي د هغې اډوانس اخیستل لږ صبر خو کوي ګورې ماسټر ما خو ډېرې خبرې نه دي کړي زه خو د نور د چې کوم دي تپوسونه زه ستا د خبرو ذمهوار نه یم زه د خپل د کار ذمهوار یم پوه شوې ماسټر لږ ټایم راکړه خیر دی دا دونه ښایسته ښایسته خبرې کوي او دونه مزېدارې خبرې کوي ماسټر د دې دا ټولې خبرې زما ډېرې زیاتې خوښې شي ماسټر ما نه داسې خبرې چا مخکې تپوس په سړیتوب ځې او که په دې لوړ دې بوځم نه ځم زه نه ځم نه ځې نه ځم زه اوکې دې سنبال کا او د ده خرچه مرچه ټوله تو اوچته وه دې پوه شه د ده ماشومان پوه شه زه در نه ځم ته تھریټ ورکې هغه لا دا خو بلیک میلینګ دی سمپل نو بلیک میلینګ ستا کار د دې نه بغیر چلیږي څه ما دې دونه ولې لوی کړی دی دومره دې لوی کړی پکار دی چې تا په زړه کې خو د دې لپاره ډېره مینه وی دا مینه ده که نه دا د کور چلیږي زه کمټمنټس کوم پیسې اخلم دا د کور چلیږي دیټس آل بټ دا چې کوم ستاسو بیهیویر دی دې بیهیویر سره خو بنده کار نشي کولی میډم ته ټرکی که پرکی زما به همدغه بیهیویر وي اوکې دی نه صحیح بل صحیح میډم ما بچ کې زه نه ځم نه ځې نه ځم نه ځې نه ځم زه نه ځې نه ځې نه ځې پرېږده دا تاسو څه کوئ نه ځې میډم چې اوکې ماسټر ټیک شوه ماسټر ته هم دلته اوسه ته پوه شه میډم او دا پوه شه ما بل هلک کتلی دی زه به هغه نه جوکر جوړ کړم اوکې یو انډرسټینډ نو یو انډرسټینډ ماسټر زه تاسو سره ځم ماسټر چې ته ماته سوی غږ کوم ماسټر چې ته ماته سوی غږ کوم ماسټر زه تا سره ځم زما بچي به لوږې مړې شي ماسټر زما د ماشومانو دا پسونه به څوک ورکړي ماسټر پلیز ماسټر ما بچ ته دومره ولې یریږې دا خو ګوره رزق ورکولو والا الله تعالی دی ته ولې دومره یریږې چې هغه د بل رزق کې خنډان جوړېږي تاسو ماسټر ته وایي زه تاسو سره لږ کېناستل غواړم دلته کېناستل غواړم زما د دلته ډېر زیات سکون ملاویږي خبره واوره که نه ته ولې دنه دومره یریږې دا خو
داسې په دنیا کې ډېر فرعونان موجود دي که نه ته لږ سټینډ خو واخله سټینډ نشم اخیستی ځکه چې زما ماسټر زما د کور چې څونه لږه ډېره خرچه ده دا ماسټر ورکوي ماسټر پلیز ماسټر ما به پرېږده پلیز ماسټر ما ځان سره بوځه ماسټر پلیز ما ځان سره بوځه زه تاسو سره پروګرام نه کوم ستاسو پروګرام کې څه دي ستاسو پروګرام کې صرف تپوسونه دي نور خو څه نشته دا تپوسونه به ختم شي هغې نه بعد به څه وشي هېڅ هم ونه شي هغې نه بعد به تاسو خپل کور ته لاړ شئ خپل بچو سره ماشومانو سره خپل کور والا سره به وخت تېروئ ستاسو کور کې به خنداګانې وي خوشحالۍ دي خو زه به چېرته لاړ شم زما دا ماسټر دی چې بس دا زما ته چې کوم کار کوې دا کار په مینه محبت او په انسانیت هم کېدی شي میډم دا د مینې او د محبت لیکچر ته بل څه ځای کې ورکړه دا ځای ستا د مینې او د محبت د لیکچرو نه دی اوکې This is my business او زه خپل بزنس کې د بل چا مداخلت بالکل نه برداشت کوم چلو ځه ته سټینډ نه اخلې زه به تا سره کانټیکټ کوم ته پرېږده دا جاب ما اشاره نه ایثار شه زه خورم مزه اوکې ایثار شه زه لاړم ماسټر پرېږده که نه نور د دنیا ډېر کارونه دي try to understand تا کې ډېر ټیلنټ دی ته نور کار هم کولی شي نننی محجبین لاونج زمونږ د دنیا د یو داسې کردار حقیقي رنګ و چې موږ صرف د هغه د خندا رنګونه وینو داسې په ژوند کې موږ ته ډېر جوکران قدم په قدم ملاویږي یقینا د هغوی په څېره باندې به مختلف رنګونه نه وي د هغوی به خندا نه وي خو د هغوی په سر باندې یو داسې ماسټر ضرور وي چې هغه ژوند کولو ته نه پرېږدي موږ په دې دنیا کې په مینه محبت او په قوت ولې وخت نشو تېرولی موږ همیش له ولې د پاور او د زور زیاتۍ په نشه کې خپل ژوند تېرول غواړو حالانکه دا دنیا خو فاني ده یو ورځ خو به دې دنیا نه ټول ځي موږ ته ولې داسې لګي چې ټول عمر به موږ دلته یو او زموږ طاقت به قایم او دایم وي طاقت خو یو واحد طاقت دی چې هغه د الله دی که په دې دنیا کې تبدیلي راوستل غواړئ خپل ځان کې تبدیلي راوستل غواړئ نو صرف او صرف د مینې لار د مینې لار چې ده په هغې کې مشکلات خو به وي خو یقین ولرئ په هغې کې سکون ډېر زیات خپل خیال ساتئ د ننني محجبین لاونج نه ډېر لوی سبق موږ ټولو ته میلاو شو خپل غیر چاپېره خیال ساتئ چې کومو خلکو سره مونږ مینه لګیا یو شیر کوو او خلک زموږ په باره کې څه فیلینګس او څه سوچ لري انشاءالله چې ژوند و بیا به تاسو سره ملاقات وکړو د الله په امان